یو دو پنجابیان ناستو خپل میز کې ګپ لګاو. دا یو پنجابی دی بل ته وایي نن ما په بس پسې وروستو منډه واله او کور ته مې ځان ورساو او 100 روپۍ مې بچت کړې. نو اوس دا بل پنجابی ده ته وایي خدای دې بېخ وباسه په رشکې پسې به دې وروستو منډه والې وې نو 80 روپۍ به دې بچت کړې وې. د یو هندو او د یو مسلمان خپل منځ کې ګپ شپ ونو. یو ورځ دا دواړه ناستو ګپې لګاو. دا مسلمان د هندو ته وایي شراب څکي او ته وایي نه، وایي پوډر څکي وایي نه، وایي چرس څکي وایي نه، وایي نسواره چې او ته وایي نه. نو خدای دې بېخ وباسه بیا دې د ځان هسې هندو جوړ کړی دی. یو سړی بازار ته روان و نو پولیسو ګیر کو. چې پولیسو ګیر کو نو بس تالاشي مالاشي ورله واخېسته نو چې سیو سره پیدا نه کړو نو بس دا پولیس دې کس ته وایي شابه باتروم ته د تلو کلمه راته ووایه. بس دی ورته په ژړا شو. وایي ماما موږ خو پټو ته ځو.